سلامونه ستړي مه شئ درنو لیدونکو هیله مند یم چې ټول به روغ خوشحاله استئ قدرمنو لیدونکو زموږ هغه هېوادوال چې د 25 کلونو را په دې خوا یې د ډیورنډ فرضي کرښې څخه اخوا ژوند کوه نن د پاکستان حکومت مجبوره کړه په زوره یې بېکوره کړل او د کرښې څخه یې دخوا راوشړل دغلته راغلي دي او کډوال دي غواړو د دوی سره خبرې اترې وکړو د دوی احساسات راواخلو چې خپل هېواد سره داخلېږي څه احساس لري او د مجاهدینو رویه به راواخلو ګورو چې مجاهدین دوی سره څه ډول رویه کوي او دوی د مجاهدینو څخه هغه کډوال چې دغه خوا څخه راځي د مجاهدینو څخه خوشحاله دي او که نه دي راځئ درنو لیدونکو تاسو هم راسره د خپرونې تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ ستړی مه شې ورور جوړ خیر راغلی ښه انشاءالله صحت ملته ودرېږه راځه ته 2 دقیقې ښه انشاءالله خیر راغلی صحت مو ښه ده خیر راوله څه په خیر راغلی پاکستان څه کیسې وي پاکستان خوا کې تاسو بس پاکستان ور ویلي بس دی په ساده ځای کې دی بې عزتي نه ده ولې بس وینم پرېږدي څه خبره بس په دې سور موږ هم نه دی بدلې فرضي کرښې نه بېرته خپل هېواد ته راغلی په خیر راغلی هر کله راغلی الله مو خوشحاله راوله زموږ تاسو مجاهدین تاسو په خدمت کې دي مجاهدین تاسو هر کله راسئ بس سره واخلئ مجاهدین دا به تاسو سپین بیرغ لاندې به انشاءالله تاسو زندګي کې د خپل نظام په تاسو انشاءالله صحیح مجاهدین تاسو 24 په خدمت کې دي صحیح ده هر کله راسئ پکې ازو په خیر راسئ تاسو سلام مشه وروره مهرباني په خیر راغلی څنګه یې شکر دې په دې سره خدای قراري ده په خاورې ته ماشاءالله ماشاءالله بیرغ مجاهدین د خوانه اوله کې بس یو څو ګل ډالۍ درکړل مجاهدین د خوانه بیرغ ماته سپین بیرغ راکړه کلمه دې لیکلې ده دغه ګولې راکړو په توپه کې په دې ډېر شکر دی چې دا خپل مجاهدین مې ولیدل زه ډېر خوشحاله شوم څه احساس دی وکړو چې خپل ملک ته راغلی والله چې زړه مې ډېر تازه شو چې بس دې باندې خپل دغه ته خاورې ته راننوتم مجاهدین مې ولیدل او دا رویه دې ولیدل ماشاءالله ترقۍ مې ولیدل اورې بس ډېر خوشحاله شوم په دې باندې دغه فرضي کرښې نه اخوا وضعیت څنګه و دخوا څنګه دی اخوا وضعیت زموږ د افغانانو ښه نه دی بس هلته څه خبرې وي هلته هم دا خبرې وي وروره بس زه یو بس ورځې م کمې دي او دا دی بیا بې عزتي ده او دا دی وغه دی موږ ویل عزت نه خرابوو په عزت کې ترې راووتلو بس موږ ویل چې بې عزته شو بیا څه مزه کوي او بس څوک یې ونیول د چا نه روپۍ اخلي د چا نه څه کوي وروره بس دغه خبرې څومره وخت مو تېر کړ هلته یاره تقریبا 1.5 کال ما خپله وخت تېر کړ کوم ځای کې دی کراچۍ کې کراچۍ کې 1.5 کال کراچۍ کې وضعیت ډېر زیات خراب و او کراچۍ کې وضعیت بس خراب و ځکه چې ځای په ځای بار ته به ووتې نیولې بیا پیسې بیا اخیستلی و بس بار چغې والې چې زه بس په دې تاریخه پورې وځئ که نه څوک به عزت خفه کېدل هغه را روان شو بس څوک لا پراته دي وروره چا څه کری نشته څوک دې وسي ګوره چې څه کېږي ورسره بس الله تعالی دې ټول کډوال خپل ملک ته راولي موږ په خدمت کې یو مجاهدین په خدمت کې دي موږ تل د خپلو هېوادوالو په خدمت کې یو هغه چې بس الله دې توفیق ورکړي الله دې زموږ ملک جوړ کړي بس امین هلته مو څه کار کوو ما خپله وږې خرڅولی وږې مې خرڅوله څه تصمیم لرئ چې خپل ملک ته راغلی خپل ملک ته به د کوم اړخه مرسته کوې بس اوس به کوم چې زما خو خپله دغه دا دی چې زه مجاهدینو ته ورشم مجاهدینو سره یو شم اورې دغه مې دی اورې چې زه د مجاهدینو سره یو شم بیا چې نو خپل روزګار به روانوو نو بس یا به همدلته وږې خرڅوو یا به فروټ خرڅوو یو څه به کوو نو دغه بس الله تعالی دې تل کامیابه لري امین کې امین ډېر ستړی یم ښکاري او کورنۍ هم در سره ده تاسو ته اجازه ده بس لاړ شئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ خیر راشئ راځئ لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ ګران ورور مو هم افغان کډوالو چې د پولې څخه یې اخوا ژوند تېر کړی دی دا چې څومره وخت یې تېر کړی دوی سره به خبرې اترې وکړو سلام ورور ستړی مه شئ بیا هم په خیر راغلی وعلیکم السلام وروره ښه یې جوړې خیرت دی خیر ډېره مننه ژوندی اوسئ چېرته دې وخت تېر کړی وروره ما په کراچۍ په حیدرآباد کې وخت تېر کړی دی څومره وخت دې تېر کړی 10 کاله مې هلته تېر کړي 10 کاله دا خو ډېر زیات عمر دی ډېر زیات عمر بس دغه ولې دا 10 کاله دې ولې هلته تېر کړي بس زندګي مې هملته کاروبار روزګار کورونه مې هملته و هر څه مې هملته و زندګي مې جوړه وه څه کاروبار دې کوم د کیلو کاروبار مې کوم خپل هېواد ته راغلی څه احساس دې وکړو خپل هېوادوال دې ولیدل د مجاهدینو خدمت دې ولیده څه احساس دې وکړو ماشاءالله چې راغلو مجاهدین یې ولیدل له خپله خاورې ته داخل شو ډېر خوشحاله شو ډېر فخر راغی چې ماشاءالله ډېر امنیت جوړ شوی دی ډېر وضعیت جوړ شوی دی ماشاءالله مجاهدین مې ولیدل ډېر وضعیت ماشاءالله جوړ شوی دی مجاهدینو خدمات خو ګوري ماشاءالله ډېر ښه ښایسته په قدر عزت باندې ولاړ دي ډېر په قدر سره چې د پولې څخه اخوا وخت تېروو ژوند یې کوو دغلته مجاهدین ولاړ دي او غواړي اخراغلاس ورته وایي هرکلی ورته وایي ماشاءالله هرکلی ورته وایي الله دې خوشحاله لري الله دې کامیاب لري داسې امنیت داسې په قدر عزت ولاړ دي او موږ اخوا ته ډېر په عذاب شو ډېر ذلیله شو چې خدای ته ښکاره خبرې ډېر افغانان ورونه تنګېږي ډېر ذلیله کوي کورونه وباسي کورونه ورته ورانوي بس سور او چپارې راخیستې اغلا یې راخیستې کورونه چړکۍ
سونه کار شي به د چورکۍ پټۍ غلا کوي. بس الله تعالی دې موږ او تاسو رحم وکړي. دا راته ووایي 10 کاله دی پردي ملک ته خدمت وکړو، اوس چې خپل ملک ته راغلی څه تصمیم لري د کومه برخه کې خپل ملک ته خدمت وکړي؟ بس ان شاء الله د دومره وخت ملته تیر کړ هغې ځای کې خدمت وکړو. اوس ان شاء الله خپلې خاورې ته راغلو چې دا دومره موږ کاروبار هلته کوو، دا هیله کوو ان شاء الله خپل ملک کې په خپل خاوره کې دا کاروبار روزګار وکړو چې یو خوار غریب ورو نور موږ سره کاروبار روزګار وکړي. موږ خپله تجارت کوو، کاروبار کوو، دا د کیلو کاروبار کوو. موږ دا فروټ دلته رالیږو، کابل، مزار، میمونه دې علاقو ته رالیږو. بس الله تعالی دې تل کامیابه لره. وروستی پیغام د هغو هیوادوالو هغو کډوالو ته څه دی چې د پولو څخه خو وخت تېروي او نه غواړي خپل هیواد ته راشي؟ زما هغه ورونو، هغه افغانان ورونو، هغه تاجران ورونو، تجارانو ته زموږ دا هیله ده چې وروره راشئ، خپل ملک ته راشئ، خپل وطن ته راشئ. تاسو چې هغه بل ملک ته دومره همکاري کوئ، کومک کوئ، تاوانونه توفانونه په هغې ملک کې کوئ، دا راشئ خپل ملک خپلې خاورې ته راشئ، خپل افغانانو ورونو ته دا کارونه وکړئ. دا خدمت په خپله خاوره کې وکړئ چې یو بل خوار غریب ورون د سره کار ګزاره روانه وي. یو بل هیوادوال لاس به دې نیولی وي، یو ته بل کار وکړي او 4 کسبه درسره نور مصروفه شي، نور مصروفه شي، 4 کورنۍ شولې، 4 کورنۍ شو. ډېر افغانان غریب ورونه به ورسره هغې سره کاروبار کوي. لکه اوس موږ خپل کاروبار روزګار هلته کوو، موږ سره ډېر دې سوچ کاروبار خلکو موږ سره کوو، مزدوري کول. دا ان شاء الله موږ خپله دلته کوو. موږ سره به ډېر غریب ورونه، ډېر کاروباران موږ سره خپل کار ان شاء الله کوي. الله تعالی دې تل کامیابه لره. ډېره مننه او بیا هم په خیر راغلې خپل ملک ته. خوشحاله آباد اوسئ. السلام علیکم مجید صاحب. ستړی مه شئ. وعلیکم السلام وروره، خاص دی طبیعت ډېره ښه دی. مننه. الله هم کامیابه لره وروره. الله دې عزتمن لره. څومره وخت بعد راغلی خپل هیواد ته؟ موږ د 1.5 کال کېږي چې تللي وو. ښه مخکې خو لږ وخت تېر کړی وو، ښه خو بس لاړو لږ مشکلات وو د کالیو د جنجال دی که نه، هر سړي جنجال وو. موږ وتښتېدو د هغې جنجال نه، ښه د دغه نه د کابل د خوشحال خان نه، کارتینو نه. ښه کینه بیا لاړو، موږ لاړو بورډ له. بورډ کې هم کراچۍ مراچۍ کار کوو، کله هم داسې زغلولو، کله داسې زغلولو، خو اخر ونه شوه. نو وروره پرون هم کالي واچولو کارخانو کې په ټرک کې، اوس هم همداسې نه کېده په ګاډه ځان ته ګاډي کې. نو 10 کوره وو، موږ هم کالي واچول 10,000 روپۍ باندې کابله پورې. نو اوس موږ ته ویل تاسې مخکې بل ګاډي کې کښېنئ، لاړ شئ ځان ورسوئ. او موږ ګاډی اوس 1 بجه حرکت کوي د کارخانو نه. نو اوس معلومات نشه کله رارسي. اوس هم هلته نامه ولیکله. تر اوسه نه دي رارسېدلې ګاډي؟ نه نه دي راغلي، کالي نه دي راغلي. اوس موږ دستي کېناستو. دلته اوس راورسېدلې. د مجاهدینو رویه څنګه ده؟ ډېره ښه ده، خدای دې کامیاب لري وروره. اخوا ته د هغه خلکو رویه څنګه ده؟ بس وروکې که مهاجر هېڅ شی نه ده، لنډه اوږده ده، دا ټول یې وړي. داسې نه چې پټه خبره ده. او هغه کسان چې اوس هم په هر ژوند کې او نه راځي خپل هیواد ته، زړه کې ډار دی، هغوی ته څه وینا لري، څه پیغام لري؟ هغو ته دا وینا لرم چې وروره دغه خپل وطن خاورې او د بل وطن سره ځل مه قبلوه. که مړ شي هدیره دې معلومه ده، من کارتینو کې هدیره معلومه ده، وا دې د پلارو نیکه. او شینواري خلک هلته چې مړی وشي زغلې دې بالا ته، نو هلته یې نه پرېږدي، خپل مړی هم نه پرېږدي. نو وروره موږ لاړو، یو بد هم وکړه، څه هم وکړه، راغلو. اوس دا دی راغلو خپل وطن ته. ما درته وویل چې شکر وباسو، خدای دې وکړي چې بېګا مړ شم. بس الله دې ډېر عمر درکړي صاحب. ډېره مننه. او الله هم خوشحاله لره وروره، الله هم کامیابه لره وروره. زه تاسې نه ټولو نه خوشحاله. موږ هم خوشحاله شو، ډېر وخت بعد مو خپل ملک یې ولیدل حاجي صاحب. دونکو د غرمې ډوډۍ وخت راورسېد. د اسلامي امارت مجاهدین په هڅه کې دي چې هغو کډوالو ته چې د فرضي کرښې څخه راوښتي دي هغوی ته د غرمې ډوډۍ تیاره کړي او ډوډۍ توزیع کړي. موږ راغلي وو چې هغوی سره هم موږ هم مرسته وکړو او خبرې اترې وکړو هغه کسانو سره چې کډوال دي او ډوډۍ ورسېدلې ده. دغه ورور مو غواړي چې
لږ څه خبرې اترې راسره وکړي. سلام ورور، جوړ په خیر. السلام علیکم وروره، ښې جوړې په خیر یې؟ ډېره مننه، ژوندی اوسې. ډوډۍ خو را رسېدلې ده؟ ډوډۍ اوس راورسېده، بس وویل چې دا ستاسو بچیانو له مو روټۍ راوسته او ډوډۍ راغلې ده او بس اوس تقسیمېږي. د ټولو افغانانو دلته ښه خدمت کېږي، یا ښه منډه ترله ورسره ویه، ښه منظم ولاړ دي، یا نه د چا بېعزتي کېږي، نه د چا ښه کېږي، نه د چا بد کېږي. دلته چې افغانان راوړي دا خلک والا ښه په زړه د خلاصه ولاړ دي. خو موږ یو مشکل په پاکستان کې لرو چې هغه مشکل دغه و چې دغه وویل چې ستاسو مشران دغه رقم خبره کوي چې پاکستانیان دا رقم تاسو 40 کاله موږ سره دلته وخت تېر کړو او اوس موږ پسې اضافه خبرې کوئ چې دا رقم خبرې کوئ، تاسو وځئ د دې ځای نه. موږ ویل چې موږ په تګ باندې ځو، زموږ هغه افغانان دي، زموږ مشران دي، زموږ به ښه خدمت وکړي، زموږ به د کورونو غم وکړي، زموږ به د زندګۍ غم وکړي، زموږ د مکتبونو غم به وکړي، یا زموږ به د څه کوم مشکل وي زموږ د دغه غم به وکړي. پاکستان کې تا څومره وخت تېر کړ؟ په پاکستان کې خو ما تقریبا داسې وي چې یو 15 کاله مې تېر کړي. 15 کاله تېر کړي. دا 15 کاله تا څه کار کول؟ ته څه مصروفیات درلودې؟ ما خو 15 کاله هلته چینچي چلوله. اوس چې خپل هېواد ته راغلی، څه احساس لرې او غواړې په کومه برخه کې خپل هېوادوالو ته خدمت وکړې؟ نو زه خپله دلته خو درځي مې ما، زه دا غواړم چې دلته خپل دوکان د خیاطۍ خلاص کړم او د دو خدمت وکړم. خو موږ د مشرانو نه دغه غواړو چې د موسسو د خوا نه غواړو چې موږ افغانانو سره کومک وکړي چې هلته زموږ ژوند ډېر په مشکل سره و چې مریض به مړلو هم په مهاجر په نامه باندې موږ له چا کوم په دروند نظر باندې نه دي کتلي، او که هسپتال له به لاړو ما سره کارت به نه و، ټوکن به مې وله ښکاره کړه، پاسپورټ کې را سره ټیم خلاص و، خو زموږ خدمت هلته چا نه دی. بس دا د خپل ملک ته راغلی، انشاءالله چې هغه ترخې خبرې به هېڅکله بیا وانه ورې چې هلته تاسو ته ویل کېدل. دا راته ووایه چې د مجاهدینو رویه څنګه ده له تاسو سره چې دلته؟ الحمدلله موږ سره د مجاهدینو رویه ښه رویه ده، زموږ ښه خدمت وکړو. دا دی اوس د غرمې ډوډۍ شروع کېږي، ډوډۍ راکوي، ښه عزت هم کوي. خو موږ یو مشکل دغه نه لرو د مشرانو نه چې موږ سره کومک وکړي، لکه د دو چې څه رقم په هغه میډیا باندې هلته موږ سره پاکستانیان په اول په قدم کې چې کله په افغانستان کرکټ وګټلو په هغه باندې ویل موږ تاسو له نمونې غوټه کړي، کرکټ هم دنه ګټو، ستاسو ادب به دغه چېرې دا 250 هم نشي کولی. او زمونږ کرکټیانو ماشاءالله داسې توره ولوکړه، داسې یو ریکارډ یې مات کړو چې ټول پاکستان په خفه دی، مشران یې په خفه دي، په هغه باندې خبرې شوي، میډیا ته خبرې پوښتنې کړي چې افغانستان بیا چې په اخره کې هغه ورلډ کپ یې وګټلو، ویل دا زموږ د افغانانو له ډالۍ دی. نو په دې باندې ډېر اکشن هغو اخیستی. اخوا ته د خلکو وضعیت تاسو سره څنګه و؟ لکه دخوا چې راغلی مجاهدین خو ډېره ښه رویه کوي، تاسو خپله ویل د هغوی رویه څنګه وه؟ د هغو رویه ټیک نه وه. د هغو چې زموږ د وراره نه یو 50,000 روپۍ ورسره وي، د مریض د خاطر به مې یو سړی پیسې ځان سره راوړي، په ټول کور کې 50,000 روپۍ وي، هغه یې د موږ نه واخیستې او بې عزته کړو، جامې را باندې وشکولې او پیسې یې نه اخیستې. بس الله تعالی دې رحم وکړي. ډېره مننه او انشاءالله چې اسلامي امارت مجاهدین تل هڅه کوي چې د خپلو هېوادوالو خدمت وکړي. تاسو نه ډېره مننه. کور مو ودان. کور مو ودان. خیر اوسې، مننه. زمونږ یو بل کډوال هېوادوال چې له فرضي کرښې اخوا یې ژوند تېرو، اوس راغلی خپل هېواد ته، غواړم دوی سره هم خبرې اترې ولرم. سلام ورور، جوړ په خیر. وعلیکم السلام. خیر، بسم الله الرحمن الرحیم. معامله خو د چل د من ګاونډیانو په کشمیر کې خبره وره، په کوټلي کې د شپې چپه پې ولې 9 روپۍ ونه وړي، 15 لکه بل نه وړي دي، او بس ما خپله پرج اخیستی 50,000 روپۍ په 13 کې ټول کور نه ته افغان او ټول پاکستان هم لوټ کا. اوس داسې دی که نه، نو هغه ما په اردو کې ورته ویلې ما له تاسو باندې ډالر درېدلي دي، ځکه تاسو موږ تنګوئ. څه ګناه من کې دغه د اسناد لرو، د نثار والا لرو، وینا وای بګ جاو داسې وکړو داسې وکړو، خو رقبه پرې چې به زور واخیستو، د کابلو منځلو ماشین مې اخیستو 14,000 غیره نه به زور واخیستلو. بس دا نه و، سیاسر یې په لغتو ولې، سپین ږیري یې په لغتو، دا مې په دې خپلو سترګو لیدلي. او چې پینډۍ ته راغلم هغه له دې نه حل نه له دې نه بدتر و. او کراچۍ نه چې راوتم 2 میاشتې مخکې راغلی یم هغه ته کوټلي ته، کراچۍ کې خو بیخي په 9,000 روپۍ ما کرا ورکړې، ما ځان راوباسلی، مالې موږ معامله خرابېږي. قیدآباد، لنډي قیدآباد کې ما 3 میاشتې جیل تېر کړې، بیا زه راووتم. دا ته څومره وخت دی په هلته تېر کړ کراچۍ کې؟ کراچۍ کې مې 8 میاشتې تېرې کړلې، 8 میاشتې، 2 نیمې میاشتې کېږي چې زه کوټلي ته راغلی مزدوري دپاره. د افغانستان نه کله تللی وې؟
د افغانستان تقریبا یو 10 میاشتې کېږي چې تللی یم وروره. ښه مجبوریت دې څه و چې 10 میاشتې مخکې لاړ؟ مجبوریت خو دغه وضع خرابه وه، کاروبار نه و، ځکه لاړو موږ سفر وکړ. نو هلته دې بیا څه کار کوه؟ بس هلته هم دا برتن یې چټایان یې ډینر خرڅوله، بس په کلي کلي به ګرځېدلو چې کورو والا به دا کارونه خو زموږ خپل هېواد کې مو چې کړی مو نه دا خو بیکو زمانه ما هلته چې لاړ شي وروره جانانه په غزني کې درنه ذمهوار غواړي، تا خو به ذمهوار نه لرې. په کندهار کې درنه ذمهوار ورته خو ذمهوار نه غواړي. چې یو سړي پلار مړي هغه هډوکي ورته یاد کړي چې زه هډوکي راوړم، دغه ذمهوار لرم، نور خو د خدای نه لرم. خو ته ما افغان یې، زه ما افغان یم. دا چېرته غواړې؟ افغانستان کې؟ زه خپله د کابل یم، ولسوالۍ سروبی. نو زه دا وایم که نه هلته ډېری هېوادوال مو پوښتنې مو ترې وکړلې، هغوی چې دغه 1 کال 2 کالو کې څوک تللي وو کرخنا خواته، نو هغوی هلته یا کباړیتوب کوي، ستا غوندې دا نور کارونه یې کول. دا کارونه که موږ خپل هېواد ته کړی وی، خپل ملک کې مو کړی وی، دا زموږ او ستاسو لپاره ګټه وه. ولې هلته لاړئ؟ زه په خدای کین وکړه چې زه پرونه وخت ما خاوره مچو کړه، ما خاوره مچو کړه د افغانستان. دا خاورې به موږ وخورو، نور به د پاکستان نوم په خوله باندې، ولې په دې باندې ډالر درېدلي، نه سیاست خپل عزت بولي، نه خپل بولي، نه بل بولي. د هغوی دا وضعیت و چې تا ویله چې ډېره بېعزتي یې کوله د سیاسرو د نارینهو، حتی چې مونږ د کور وسایل خرڅول مونږ ته ویله ته افغان یې، تا نه په نیمه بیه اخلم. دلته چې کله راغلی د اسلامي امارت د مجاهدینو رویه تاسو سره څنګه وه؟ بالکل ښه وه، خو صرف هغه نه ده سوی که نه د موږ هغه د خدمت ښه کېږي، ډوډۍ راوړي، هر شی راوړي. شو په دې باندې خوشحاله ولا چې نو موږ خوشحالېږو ترې، ولا موږ ورته احترام لرو، ولا دا سرونه هم دوی نه قربان کو. بالکل. دلته موږ ګورو چې زموږ او ستاسو دغه سیاسر چې چېرته یي ناست دي، هلته د پردي نارینه نه پرېښودل کېږي چې هلته لاړ شي. هلته زموږ او ستاسو ناموس د ټولو ناموس یو دی، موږ ټول افغانان یو. خدمت کېږي که نه کېږي؟ یاره خدمت خو بالکل کېږي د طالبانو امارت لخوا نه. لکه کلي والا نه دي، سیاسر دي. اوس یو خبر ته وکړم، د انحصار والا نه ده که نه، کار څه شروع کړی د 15 ګاډي وکړي، به 3 شپې ته خبره معطله کړي. نور که بساره کم شي که نه، د انحصار والا نه د انحصار والا دغه زیاتی په دغه د 15 ګاډي وکړي، بس نور خبر لاړ شي هلته. بس دلته خواره چې قسم درته کوم چې راسه زه ماشومان در وکړم چې 15 ورځې کېږي که ډوډۍ خوړلې، راسه اوس در باندې وینم، په لیدلو سترګو خبر درته کوم. نور هېڅ مشکل نه، امارت ته موږ ډېر خوشحاله یو چې غلا نه نشته. ټول ودان بچی خانو قدرمنو لیدونکو، د افغان کډوالو خبرې مو واورېدلې چې له پولې اخوا ورسره څه رقم چلند کېده او له پولې دې خوا د اسلامي امارت مجاهدینو چلند ورسره څه ډول دی. قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي، خو بله خپرونه هم لرو په همدې کډوالو باندې د شپې د خوا نه. هلته به هم له خپلو هېوادوالو سره چې کډوالو او راغلي دي د پولې څخه د خوا راوښتي دي، هغوی سره خبرې اترې ولرو. تاسې هم هغه خپرونه هم راسره وګورئ. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. الله تعالی مو مل شه.